أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلوم لك. الله العالمين وجه خاتم شريف صاحب ونور حضرت حضرت شان صاحب مبارك مولانا صاحب مبارك ورحمة بزرگ بزرگ نور ورسيدي فيضات بركات المرا اسلام مستمسك کی از رحم زادن جنین را رفتن است در جهان اوراج نو بشگفتن است یا بشگفتن است. پرون سبقه کی هراله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ویل چې زه د مرګ څخه نه بیریږم او مرګ ته ډېر خوشحاله یم. د مرګ څخه نور خلک بیریږي او بیا یې مثال ورکوي چې د انسانانو مثال داسې دی لکه د ایلی و د چرګ. بعضې انسانان داسې لکه ایلی، بعضې انسانان داسې لکه چرګ. ایلی چې دریاب ته ورنږدې کې نو دا ډېره خوشحالي او دریاب خو د غرقېدو ځای دی، دریاب خو د تباهي کېدو ځای دی، دریاب خو د پناه کېدو ځای دی. نو خو دا ایلی ډېره په خوشحالي. ایلی د دریاب څخه هېڅکله نه بیریږي، د اوبو څخه ډېره نه بیریږي. هغه چې دی غوټه یې زده ده او په دریاب کې اوسېده یې زده کړي. او چرګ چې ورنږدې کې د چرګ ذره ځینې چې وي. نو بعضې انسانان داسې دي هغه د مرګ څخه ډېر بیریږي، بعضې انسانان بیا د مرګ ته ډېر خوشحاله دي. دا په انسانانو کې تفاوت دی. نو اوس د دې دپاره مولانا صاحب کې مثال وایي از رحم زادن جنین را رفتن است در جهان اوراج نو بشگفتن است. از رحم زادن د رحم څخه زیږېدل جنین را جنین لره رفتن است تلل دي. کوچنی چې د موره پیدا کېږي، کوچنی چې د موره څخه پیدا شي دا څه شي دي؟ دا خو د یوه جهانه څه دی ولاړی، هغه د مور د نسه څخه دی نقل سو، هلته دی داسې شو لکه ورې چې مړ سو، لکه سړی چې مړ سي د دې جهانه ولاړی. نو دغه کوچنی چې د مور په نس کې دا چې کله د زیږېدو وخت یې راشي، دا خو هم هغه دی، هغه ځای و، هغه علاقه و، هغه کور و، هغه مسکن و، هغه دنیا و، هغه هوا، هغه ټوله ختمه سول، دغه ځای څه نقل سو، هغه د رحمه څخه رابطن وکړي ولاړی. چې ولاړی نو چیرې ولاړی؟ در جهان په جهان کې اوراده لره زینو د نوي سره څه بشګفته ناسته غوړېدل دي. په دې جهان کې بیا دا تازه رالی، دې جهان ته بیا تازه رالی. چې تازه رالی نو د دې دا دي وزېږېدي، چې وزېږېدي نو دلته بیا نوې زندګي د نوی ژوند دی، نوی اساس دی. نو انسان چې د دې دنیا څخه ولاړ شي، مړ شي، زکندنې شي، دلته خلک په خوابه دي وایي دا دی د دې جهان څخه دا دی ولاړی، نقل سو، خدای دې مل سي، خدای دې آخرت ور په خیر کړي. خو قبر ته چې ولاړ شي دغه عالم ته، د آخرت و عالم ته، د آخرت په عالم کې بیا دی داسې شو لکه هغه یو څوک چې نوی راشي وضو کېږي، دی بیا هلته داسې شو لکه کوچنی چې وضو کېږي. نو هلته بیا د نوي سره څخه نور ژوند دی، نور زندګي ده، نور طرز دی، نورې تماشې دي، هلته بیا نورې کیسې دي. چون مرا سوی اجل عشق و هواست نهیلات القوب ایدیکم مراست. چون مرا چې ما لرم سوی اجل و طرف ته د اجل و عشق، سوی اجل و طرف ته د اجل عشق و هواست، عشق دی او محبت دی. نو چې زما دپاره اجل عشق و هوا دی، یعنی زه په خپل محبت په خپل عشق سره اجل ته روان یم. نو نهلات القوب ایدیکم مراست، نهلات القوب ایدیکم چراست، دغه مراست پر ځای باندې چراست دی دا، یعنی نو نهلات القوب ایدیکم چراسته دپاره دی. خدای تعالی وایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه
ولا تلقوا تاسې اچول مه کوئ بایدیکم په خپلو لاسو سره اله تعلقه د هلاکت وځای ته ځان د هلاکت وځای ته مور غورځوه دا توکل پر خدای دی د توکل پر خدای داسې ځای مه وایه د بامه ځان را وغورځوه د درېیم منزله ځان را وغورځوه ورته ځه توکل پر خدای دی که مې وخت راغلی مړ به سم که نه نه به مړ کېږم روا ده دونه توکل نه دی روا ځان د هلاکت ځای ته مه وراچوه څلک پر مابین ودرېږه موټران دي تیز را روان دي تا دې موټر ووایي ځه توکل پر خدای دی که وخت راغلی مړ به سم که نه نه به مړ کېږم درته ناروا ده حرامه ده ځان هلاکت ته مه وراچوه ځان تباهي ته مه وراچوه په هر کار کې چې ستا تباهي د خرابي د خدای وایي درته حرامه ده چې تا کار کوې مه کوه دا کار ځان به هلاکت ته نه وراچوې نو حضرت علي صاحب مبارک وایي دغه مرګ چې دی د خلکو د په نظر خو دغه هلاکت دی چې سړی مړ کېږي حضرت علي صاحب مبارک وایي دغه هلاکت دا د خلکو دپاره به مرګ هلاکت وي زما دپاره ژوند هلاکت دی زه چې ژوندی یم زما دپاره خرابې ده زه چې وفات سم ښه یم ځکه ما زه خو د عشره مبشره اوسه یم د جنتیانو څخه یم په جنت کې به زما دپاره عظیم نعمتونه وي په قبر کې به زما دپاره عظیم نعمتونه وي زه به هغه نعمتو ته خوشحاله یم زه اوس داسې یم لکه په بندیخانه کې چې ناست یم نو زه چې د خپل قاتل د مابینه وباسم زه چې د خپل قاتل د مابینه وباسم نو خو ځان مې هلاکت ته ور واچوئ ولې لا مې د دنیا د ژوند مین سوم د دنیا د ژوند مین ولې جوړېږم نو نهي لا تلقوا بایدیکم مراس نهي د لا تلقوا بایدیکم مراس ما لره دي یعنې ما ته دغه وایي چې ته ځه هلاکت ته مه ور اچوئ هلاکت چې دی دغه د دنیا ژوند دی چې تا خپل قاتل چې دی د ګرځې ژر به دې مړ کړي نو که ته خپل قاتل د مابینه وباسې مړ یې کړې نو ته به په دنیا کې ژوندی پاتې شې چې ژوندی پاتې خو ځان دې هلاکت ته واچوه دا یې معنا سو وایي زما دپاره یې دغسې معنا ده د خلکو لپاره خو دا معنا ده چې لا تلقوا بایدیکم که ځان مرګ ته مه ورکوه یعنې ځان هلاکت ته مه ورکوه داسې کار مه کوه چې تا دې هلاک کړي تا دې تباه کړي تا دې مړ کړي داسې کار مه کوه خو زما دپاره چې دی زما دپاره ژوند هلاکت دی زما دپاره ژوند خرابې ده زما دپاره ژوند ستړی ده زما ستړیا ټوله په ژوند کې ده زه مرګ ته خوشحاله یم زه چې داسې کار وکړم چې زما ژوند ډېر شي ګویا کې ما ځان ته هلاکت ورکوي نو دا وینې کې مراست وای او کې چې راست وکې نو نهي لا تلقوا بایدیکم وای نهي د لا تلقوا بایدیکم چې راست څه لپاره کې څه دپاره دا نهي راته کوي چې ځان په هلاکت نه زما زه خو دا خو هلاکت نه دی هلاکت ته خو سړی په خپل طبیعت نه ورځي مرګ ته خو زه په خپل طبیعت ورځم په خپل خواهش ورځم په خپل عشق ورځم دا زما دپاره هلاکت نه دی آنکه مردن پیش جانش تهلک است امر لا تلقوا بگیرد او بدست آنکه مردن هغه څوک چې مردن چې مرګ پیش په وړاندې جانش در د تعلق است هلاکت وي هغه څوک چې د مرګ څخه بیریږي او مرګ دی د ځان هلاکت بولي نو امر لا تلقوا امر د لا تلقوا دې بگیرد ونیسي او هغه سړی به دستی په لاس کې هغه سړی چې امر د لا تلقوا خپل په لاس کې ونیسي آنکه مردن پیش او شد فتح باب سارعو آمد مرء را در خطاب آنکه مردن هغه څوک چې مرګ پیش او په وړاندې د شد څه فتح باب د دروازې خلاصېدل بعضې کسان بیا داسې چې مړه شي نو دته د جنت دروازې خلاص شي د نعمتونو دروازې خلاص شي نو هغه څوک چې مرګ د ده دپاره فتح الباب وي د خدای د نعمتو د دروازو را خلاصېدل وي سارعو آمد مرء را در خطاب هغه دپاره بیا په خطاب کې خدای تعالی ویلي چې سارعو الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض وسارعو تلوار وکئ الی مغفرة من ربکم وجنة هغه جنت ته تلوار وکئ یعنې په تلواره ورسئ دا اعتراض ده پکې چې ګوره حضرت علي صاحب ورکه نو ته ولې داسې وایه خدای تعالی وایي ځان و هلاکت ته مه ورکوه ځان په لوی لاس ځان مرګ ته مه ورکوه نو دا خو چې ځان په لوی لاس مرګ ته ورکوې که نو ستا کاوه ورته کېږي که نه کېږي خدای تعالی وایي مې کړه نو ته ولې ځان کوې نو حضرت علي صاحب مبارک وویل چې دا امر زما دپاره نه دی امر چې دی زما دپاره امر د سارعو راغلی دی وایي تاسې تلوار کوئ و مغفرت و جنت ته نو دغه چا چې عملونه صالح وي د خدای د دوستان سي ولیان تی هغه خو چې مړ کېږي مرګ د ده دپاره هلاکت نه دی مرګ د ده دپاره نعمت دی نو خدای تعالی خو وایي ته هلاکت ته ځان مه ورکوه هلاکت بد عملي ده هلاکت قبر ته نه وایي چې ته قبر ته ځان ژر مه ورکوه هلاکت بد عملي و مخالفت ته وایي چې مخالفت ته خدای د امره مه کوه
زان که نهی از دانه شیرین بود تلخ را خود نهی حاجت کی شود. زان که د دې وایي نهی چې دي از دانه شیرین بود د شیرین دانې سي یو کوچنی چې دلته درته ناست وي د غېږې کوچنی دی چاکلیټ ته لاس ورغځوي چاکلیټ اخلي ورته کخ 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 مه کوه برې ته لاس راوغځوي ورته کخ کخ مه کوه یو نخود و کشمیش ته لاس راوغځوي ورته کخ مه کوه منع کوي او که دلته تا په پلمېټ کې د اریړې دانې ایښي اریړه پرته وي نو ستا د کخ ضرورت شته چې ورته کخ مه کوه دې ته ضرورت پیدا کېږي اول یې خپله کوچنی نور اخلي چې ور واخلي خولې ته یې نږدې کړي خپله یې غورځوي ستا به کخ ته ضرورت نشته نو هغه بیا تا څه کوي دا نهي خو د هغه کاره څه راځي چې هغه کار ښه کار شیرین کار وي دته خوښ شوی وي دته خوږ وي اما ته پوهېږې چې بد پرده کېږي نهي د دغسې کاره څه کېږي د شیرینه کاره څه کېږي ځان کې د یو څه نهي از دانه شیرین و د شیرینې دانې څه وي تلخ را ترخه شي لري خود په خپله نهي د نهي حاجت کوي کله شوت کېږي نو خدای تعالی چې وایي ولا تلقوا بأیدیکم الا تهلکه ځان و هلاکت ته مور کوه نو دا هلاکت خو معلومداره خوږ شي ته وایي ستا مرګ خوښ دی دا وتخون مرګ ته جواب کېږي نو خو تریخ سو چې تریخ سو نو د خدای تعالی څه ضرورت دی چې وایي ځان مرګ ته مور کوه چې وایي ترخه شي ته خو د نهي ضرورت نشته هلاکت وایي خواږه شي ته یعنی داسې کار مه کوه چې هغه د سبب د داخلېدو د دوزخ سي چې دلته ناست یې ښه چای درته پرتي او ښه انډوالان مې در راټولي او ښه د غیبت ترانه دې وراچولي ښه غیبت دې شروع کړي یو فلم و یو بل شی هم درته پروت وي هغه شی هم ګورې هلته دې غیبت شروع کړي دا خو نو ډېر خوږ دی غیبت پر چایو باندې ډېر خوند کوي شیرین دی ډېر اما په آخر کې ډېر تاواني دي نو خدای تعالی وایي دغه هلاکت دی دغه ته ځان مه واچوه دغه په ورځ د آخرت ډېر تاوان درته کوي یا روان یې د یو چا و کور ته ور واوړې غلا ځینې وکړې ډېرې پیسې دي 1,00,000 افغانۍ دې ځینې واخلې 10,00,000 افغانۍ دې ځینې واخلې غلا وکړې ځینې نو دا خو ډېرې خوږې دي پلا سړی په یوه ورځ باندې د 10,00,000 افغانیو مالک سي سړی هم بالا نه سي در خبر دا خو ډېر خوږ دی اما دا هلاکت دی شیرین دی اما خدای تعالی دا کار وکړه نو مرګ چې تریخ دی ترخه شي ته خپله څوک ځان نور کړي که یهودي دي که نصراني دي که کافر دي که امریکایي دي که روسی دي دې چا مرګ نه دی خوښ چې نه دی خوښ نو د خدای تعالی د منې څه ضرورت دی چې ځان مرګ ته مور کړو ته که ورته وایې که نه ورته هغه خپله نور کړي مرګ ته نو خو معلومداره تهلکه داسې شي ته وایي چې هغه شیرین دی خوږ دی نتیجه یې خرابه ده نو ځان کې د یو څه نهي منع ده از دانه شیرین و د شیرینې دانې څه وي تلخ را ترخه شي لري خود په خپله نهي د نهي حاجت کوي کله شوت کېږي دانه کش تلخ باشد مغز و پوست تلخی و مکروهیش خود نهی اوست دانه هغه دانه کش هغه دانې لري تلخ تریخ باشد بی مغز و پوست هغه دانه چې پوست هم تریخ وي مغز هم تریخ وي تلخی عدد تریخوالی و مکروهیش مکروهی ده خود په خپله نهي اوس معنا دغه ده لکه د اریړې دانه مغز هم تریخ دی پوستکی هم تریخ دی په خپله دلته په غاب کې پرته ده چوکیدار ته ضرورت نشته چې ته واده کوچنیان مشتیان یې ونه خورې بالا په بکس کې پټه کړې په بکس کې مه پټو د دې پر میدان یې کښېږده کوچنیان دې ګرد راشي یو یې لا نه خوري په خپله د تریخوالي د هغې منع ده چې هر یو رادورې کې خولې ته پورته کې غورځوي نو ضرورت نسته دانه مردن مرا شیرین شده است بل هم احیاء پی من آمده است دانه مردن دانه د مرگ چی ده نو دا د مرگ دانه مرا مال را شیرین شده است زم دغسې اوس په مرګ ډېر خوشحاله یم ماته ډېر شیرین دي ځکه د جنت دروازې را خلاصېږي نو بل هم احیاء بلکې حضرت عیسی مرګ خو د شهیدانو څه و اخر شهید څو نو خدای تعالی خو د شهیدانو په باره کې ویلي چې ولا تقولوا لهم اموات تاسو دوی ته مړه مه وایاست بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکې دوی ژوندي دي
نو د مرګ وروسته ژوند الله تعالی ودې تور کړ دی نو بل هم احیان بلکې دې ژوندي دي په یمن هم د زما دپاره راغلی دي نو چې ما ته الله تعالی داسې ښه ژوند پس د مرګ راکړي نو زه په مرګ ولې نه یم خوشحاله اقتلوني یا ثقاتي لائما إن في قتلي حياتي دائما إن في موتي اقتلوني ملكي ما یا ثقاتي ای بزرگانو زما لائما یعنی په ملامتیا سره ما ملکی د ملامتیا په حال کې د ملامتیا په حال کې ملامت مې کوي مړ مې کوي ان فی قتل زما په مرګ کې حیاتي ژوند زما دی دائما ابدي زه چې مړ سم بر به ابدي ژوند الله را نصیب کړي ان فی موتی حیاتي یا فتا کم افارق موتنی حتی متا ان فی موتی زما په مرګ کې حیاتي ژوند زما دی یا فتا ای ځوانه کم افارق څو کله پورې به زه جلا یم موتنی د خپل وطن څخه حتی متا تر کله پورې فرقتي لو لم يكن في ذا السكون لم يقل إنا إليه راجعون فرقتي جلاوالي زما لو لم يكن كني في ذا فدغ فرقته فدا جلاوالي كي السكون أرام نو لم يقل نبوي خدای تعالی ویلي چې إنا إليه راجعون خدای تعالی جو وای دا ګورې ښه زده کړي مړی چې سړی مړ شي خبر شي چې دا دی دا له ګلماده خون مړ شوی دی اوازه درته راغله چې له ګلماده خون مړ دی ته څه وایې انا لله و انا الیه راجعون څنګه مړ شو ولا دغسې مړ شو داسې پښې وغځولې بله مړ شو ته بیا وایې انا لله راجعون دا تسلي ده دا نو ولې تسلي ده تسلي څه معنی په دې لفظ ولې تسلي راځي په دې لفظ دلته تسلي راځي چې انا لله موږ د الله جل جلاله د فاره او د الله وو و انا موږ الیه وجه خدای تعالی ته راجعون رجوع کوونکي یو موږ الله ته ورتلونکي یو او سړی چې الله ته ورځي نو دا بد کار دا د تکلیف کار دی یو سړی چې مثال دلته ایرات راغلی دا کبیر دی اوس ایرات راغلی حافظ صاحب دی ایرات راغلی دا بل صاحب دی دا بل صاحب دا بل صاحب دی بل صاحب دی قدرت الله دی بل دی نسنګین اخوندي ایرات راغلی دی چې د دې ځای څخه روان شي او ځي خپل کور ته مور پلار ته رواني مور یې ورته انتظار ده پلار یې ورته انتظار دی ښځه یې ورته انتظار دی خویندې یې ورته انتظار دی ورور یې ورته انتظار دی هغه هم استقبال ته راوځي او دی روان په ښه تاوده موټر کې نو ته به خوشحاله کېږې که به ناراضه کېږې ستا څه خو جلا سو تو خو دې پسې ژاړې وه دې ما څه ولاړې مګر نو په خوشحاله که په نه خوشحاله ده د دپاره خو راحت دی د دپاره خو ډېره خوشحالي تو خو پر دې ژاړې وه زما څه جلا سو مګر نو دی چې ولاړې چیرې ولاړې خو کور ته ولاړې دغه مدرسې څه چې په څنګ کې دارالحفاظ پل چرخی موجود و د هغه ځای څه ولاړې و کور ته خپل شیرینو نعمتو ته ولاړې نو دا خو د غم ځای نه ده خو خوشحالي ځای الله جل جلاله چې در مور مهربانه در پلار مهربانه تر ګرد د دنیا تر مخلوقاتو مهربانه ارحم الراحمین رب او اقدر القادرین رب چې د ټولو څه قدرت زیات د ټولو څه مهرباني زیاته د ټولو څه رحمت زیات د ټولو څه کرم زیات او د ټولو مخلوقاتو د ټولو دنیا څخه د غنا زیاته او هر څه زیاتي او داسې جنتونه اماده کړي دي او حور او غلمان یې پکښې کښېنولي دي او ټول هم د مسلمان په انتظار باندې دي نو چې مسلمان د دې دنیا سره رخصت شي آخرت ته ولاړ شي نو ته به ورته وایې چې انا لله و انا الیه راجعون موږ خو الله ته رجوع کوونکي او چې الله ته رجوع کوونکي نو د خوشحالۍ ځای دا ځکه تسلي ده چې یعنې دا چې الله ته ورځې نو خو د خوشحالۍ ځای شو د غم ځای نه دی د غمجنۍ ځای نه غمجنۍ ځای به هلته وایي که موږ د خدای څخه جلا کېدلی اوس خو الله ته ورځو سړی چې د خپل کور څخه روان وي مور یې پاتېږي پلار یې پاتېږي ښځه یې پاتېږي اولاد یې پاتېږي هلته به سړی ژاړي
ګورې څونه جوړلي دا سنګینه خونچ راکړي پیسه به څونه جوړلي ابل به څونه جوړلي ابل به څونه جوړلي د جوړا ځای خدای ایښلی د کوره دی چې کور ته ورځي خو نه دی د جوړا ځای نو قبر جنت ته زموږ کور دی او الله جل جلاله تر مور و پلار تر هر چا باندې مهربانه دی تر هر چا اکرم الاکرمین اقدر القادرین دی چې څوک مړ شو خو الله ته ور دی چې الله ته ور دی نو د خوشحالۍ ځای دی نو فرقتی زما جلاوالی لو لم یکن که نه وای پیزا په دا جلاوالی کې السکون که آرام نه وای پکښې کې جنت و حر و غلمان نه وای پکښې کې نو لم یقل نه به وای ویلي خدای تعالی چې انا الیه راجعون چې موږ خدای تعالی ته رجوع کوونکي یو دا بیا د تسلي لفظ موږ دپاره نه وای ویلي خدای ځکه ووایه چې موږ الله ته ورځو ان شاء الله ته ورځو نو خیر و خیرت خوشحالي خبره ده دا یو بل د مولانا سامرک مطلب دا دی چې د راجعون د تورې څخه یې ته زده که راجعون څه ته وایي راجعون د دې راجع لفظ دا ګوره ډېره باریکه نکته ده داسې باریکه نکته ده چې مولانا سامرک سره په خلاصېږي بل چا چندانې سره نه په خلاصېږي راجعون موږ الله ته رجوع کوو رجوع څه ته وایي رجوع باز گشتن باز آمدن بیرته راتلل رجوع دغه ته وایي د دې ځای څه د دغه خونې څه و دا طالب ووتی د ابراهیم خونو ووتی چې ووتی هلته یې کار درلودی او داسې تازه کوي یا بل کار درلودی او دا خواڅه بیرته راغلی مو د خونې ته او نو موږ وایي رجع الینا بیرته راته راغلی او که دی داسې ځای ته ولاړ شي چې هلته په عمر دی نه یې ورغلی په ژوند یې لیدلی نه چې ته ښار ته ولاړ شې نو ته رجع وایې چې ورجع الی الشهر او که چې کور ته راسې بره ورجع الی البیت رجعو خو هغه وخت ویل کېږي چې ته د ځای څه وتلی نو چې هغه ځای ته بېرته راسې بره وایې رجع او چې ځای ته تللي هغه ځای ته ذهب وایي ذهب الی الشهر ذهب الی البلده و ښار ته ولاړی رجع نه وایي رجع و هغه ځای ته وایي چې د کومه ځای څه وتلی نو هلته بیا رجع استعمالیږي چې د دې ځای څه ووتی کللي رجع الیه بېرته یې رجوع ورته بېرته راوګرځېدي زموږ ستاسو په پښتو کې چې یو سړی د کور څخه وتلی یا د ښار څخه وتلی یا د وطنه څخه تللی وایي فلانکي ځای ته تللی چې دا خوا راوګرځېدی اباره به نو بیا داسې ورته وایي چې دا خوا راوګرځېدي دا راوګرځېدي څه معنی یعنې خو تللی د دې ځای و چې بېرته راوګرځېږي دې ځای ته داسې به څوک نه وایي چې هغه ښار ته ورګرځېدلی دي داسې به نو څوک نه وایي هغه ښار ته تللی چې دا خوا راغلی دا خوا راوګرځېدی ابره ونه بیا داسې ورته وایي دا رجوع موږ په پښتو کې ګرځېدل بولي نو خدای تعالی وایي انا الیه راجعون مولانا سامرک وایي د راجع په ترجمه کې وایي راجع آن باشد که باز آید به شهر سوی وحدت آید از تفریق دهر راجع آن هغه باشد دی که باز آید چې بیرته راسي به شهر و خپل ښار ته چې خپل ښار خپل کور خپل کلي ته راسي هغه ته راجع ویل کېږي نو دا معلومه سول چې موږ چې آخرت ته ورځو نو خو الله ته ورځو د الله د خوا راغلي وو بیرته د الله خوا ته ورځو اصلي وطن مو هغه دی نو چې اصلي وطن مو هغه دی اصلي وطن ته ورتګ هلاکت دی تهلکه ده نه ده نو چې تهلکه نه ده نو دا زما دپاره مسؤل نو سوی وحدت و طرف وحدت و آید راز از تفریق دار د جلاوالي څخه د زمانې چې یعنې د انسان دا زمانې انسانان سره جلا کړي دي په قسم قسم شیانو یخته کړي دي څوک په بتپرستي څوک په شرک څوک په نورو کیسو باندې ادی دغه ټولو سره راشي وحدانیت ته د خدای وحدانیت قبول کړي د الله جل جلاله دین قبول کړي بس دغه چې دی دغه بس راجع سو این سخن پایان ندارد چاکرم چون شنید این سر ز سید گشت خم این سخن پایان ندارد دا خبر پای نلري چاکرم اغزما چاکر و نوکر غلام چون شنید چې واوردي این سر دغه پټ سر دغه اسرار واوردي نو ز سید خپل بادار ز گشت وګرځي خم تسلیم عادي مخ په حضرت سامبر خبرو ته تسلیم شو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد